ترازه چې تا جریمه کو کنه حق لري. بیا دی په یو کور کې همسایه و کنه هغه ویډیو هم پیدا کړه څو ثانیو لپاره شریکه کو در سره زه چې رالم چې دا د کور کې چې زه راشم دا کور کې زه ځپم راته ما چې ګل محمد کاکا لپاره همدا د غرفه او د هغه د دکان سودا. السلام علیکم ورحمت الله. تاسو زما تر شا د کونړ لا سپان سیند ګورئ څومره ماشاءالله ښایسته مست دی اواز خو یې هم اورئ. زه خو وایم چې ساعتونو سړی دلته کښېني او سړي ته هغه سکون او راحت حس کېږي. دلته خو به کښېنو خو خوند به ترې واخلو ولې زموږ کار پاتې کېږي. بیا څه ته راغلي یاستو راځو دلته نږدې خبرې کوم. سلامونه کاکا. څه حال دی؟ السلام علیکم. جوړ په خیر سر ته ښه دی قراري ده. ته راځه چې تا جریمه کو که نه حق لري. دا کاکا چې دی ګل محمد کاکا نومیږي. نو که زه درته ووایم قمر بنسټ چې کله فعالیت باندې شروع کړه تقریبا اولو میاشت کې مونږ کونړ ته راغلو نو اولین کاکا دا و چې مونږ ورسره هغه ملاقات ورسره وکړه. بیا دی په یو کور کې همسایه و که نه هغه ویډیو هم پیدا کړه شاید دلته درته یو څو ثانیو لپاره تاسو ته دلته خپاره هغه کو شریکه کو در سره. زه چې رالم چې دا د کور کې چې زه راشم دا کور کې زه ځپم راته ما چې ګل محمد کاکا لپاره همدا د غرفه او د هغه د دکان سودا. نو هغه وختونه تیر شو څو کاله وه؟ دا 6 کاله به وشته. 6 کاله کې 15 کاله کې سخت حالات و که نه. نو د کاکا کور ته چې لاړو دی ډېر مخلص انسان دی ښه. کور ته چې لاړو نو شین چای دې راوړه که نه بیا ګوړه نه وه ښه. ګور اخلاص دومره مخلص و کور کې څو نو هغه بالښتونه و د هغه د سموټو بوجۍ که نه او کور د شهدار ابن وژم او سیند غاړه. خو لله الحمد د کاکا لپاره مو دغه غرفه چې تاسو وینئ دا تیاره کړو. دا 15 کاله به موږ تلو راتلو نو دی بس د دکان ته کار ولګو. نو نه پوهېږم چې اوس داسې کومه واقع شوې چې کور کې مرستګانې دي دغه یې تکلیفونه څه شی وه؟ مرستې شي دغه شي که نه ښه نو دکان یې بیا ختم کړه. خامخا بیا هم دغه مجبوري کړه. نو دا خو دې موږ خفه کړي یو. نه انشاءالله نور هم نه خفه کړو. نور هم نه خفه کوې. کوشش کوم. ښه کوشش کوم. نو ماشاءالله تکړه یې زه پوهېږم ښه مخلص یې. نو المارۍ مکمل خالي دي دغه طرف ته ښه. نو زه کله د ده به مې خلکو ته صفت کولو چې زموږ ګل محمد کاکا چې دی ماشاءالله ډېر تکړه سړی دی او چې موږ 15 کاله د دکان او سره کور هر څه یې وکړ. اوس مشکلات دي دا به پکې استثنا وګڼو خو نورو چا ته هم چې جوړ کړي هغه استثنا پکې نشته هغې نه تاوان اخلو. کاکا ته مو بیا سودا راوړه صحیح ده. دغه خو راواخله ورور مې دا راکه دا شیان راوکه دا راکه دا راکه دا به کې دی کاکا. بسم الله که بسم الله که ښه دا به هم دلته ږدو کاکا صحیح ده. ښه دا خو به وروسته کېږو دا پاپړ که نه. یخچال دې هم خالي دی. یخچال کې شته دي مشروبات شته څه ناڅه. نو دا راکه زه एकदम کاکا ورخطا ورته مه کېږه انشاءالله نه غورځېږي. راواخله دا کېده خپله یې کېده بسم الله که دا خانې به ورته ډکې کړو بیا چې بل ځل لازو انشاءالله دا به زیات شوي کم شوي به نه وي صحیح ده. او نو تعهد خو درنه بیا اخلو له خیره صحیح ده. ښه د هغه هم کې دغه انرژي که نه الکوزه انرژي ده دا خل غواړي ډېره او هیټ هم غواړي. ښه دا چې دی سټینګ دا هلته کېده او دا ایرانی کرانی ایرانی ورته وایي. ښه دا زه درکړم دا هم راکړه دا دې مخله میلیان ځي که نه دا میلیان چې پورته ځي مالې دا شیان غواړي. ښه دا مخله دا مخله ها
هدف مو دا دی چې ته خپله په پښو ودرېږې الله ژوندی او نه غواړو چې خدای مکړه بله ورځ داسې وخت شي چې بیا سرګردانه ګرځې صحیح ده که نه نو تعهد دې وکړه هغه ورقه راکړه ډاکټر صاحب نو کاکا نه مو تعهد واخیسته د تذکرې نمبر هر څه مو ترې واخیستل ضمانت خو مو ترې مخکې اخیستی دی بس دا دی نو دا مو ترې واخیسته تاسو وینئ نو انشاءالله بل پرې چې راځو دا به مکمل ډکي بیرون ته به هم ځوړند وي او داسې وخت راشي چې مونږ خو دا غرفه درته وړه ایښې ده چې دا لږ غټه شي الله ژوندی نو دا به کله وي دا وخت څه وخت به بس امید غواړو وخت غواړې صحیح ده نو موږ ته اجازت ده دا مو خوشحاله روسانو ما باندې دا ډېر ګران دی دا محمد ګل کاکا که نه که ګل محمد کاکا نو هغه وجه دا وه چې دی ډېر نیک انسان دی مخلصه دی نمازګزاره دی لمونځونه خپل په وخت کوي خو نه پوهېږم چې په دې 4 کال باندې ولې دوکان خالي کړی بس دا به ما ته وي چې آخري چانس به انشاءالله کوشش به کوو زما هدف د جدیت دا دی چې دی د خپل کار مخته یوسي لږ زحمت او خواري غواړي بیا به بل وخت موږ تاسو ته دعا کوي سمه ده نو که تاسو هم غواړئ داسې د یو مخلصه د یو زحمتکشه انسان لاسنیوی وکړئ هغه سره مالي توان او وس نه وي موږ تاسو لاس ورکړو تر څو په خپاینده کې په خپلو پښو ودرېږي او دی بیا دې جوګه شي بل چا سره مرسته وکړي دغه وټساپ نمبر د تخکاري آنلاین مرستو لپاره لینکونه دي کې ځان ثبت کړئ یو نه هر څو پورې ستاسو حساب نه بدل ته راځي موږ به یې داسې تر خلکو رارسو سمه ده او دې ټولنې ته دې هېواد ته دې دردېدلي قوم ته انشاءالله په شریکه سره خدمت کوو تر څو پورې وس او توان من کې وي نیکي خلکو سره وکړو نو دا خوند کوي صحیح ده نو اجازه ده کاکا ولوی الله دې سپارم السلام علیکم ډېره مننه السلام علیکم